11 میاشتې موږ تاسې ګناهونه کړي دي، خطایو مو کړي دي، جفایو مو کړي دي. انسان ته خپل عیب نه معلومېږي. په مجلس کې ناستې خبرې کوي په دې خبرو کې درواغ ځینې ویل کېږي، بد نظري ځینې کېږي، چغلخوري ځینې کېږي، غیبت ځینې کېږي، حرامخوري ځینې کېږي. علماو لیکلي دا د استغفار میاشت ده، دا د استغفار میاشت ده. حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم علیه السلام مسجد نبوي ته راغی، پر اولې زینې د منبر چې پښه مبارکه کښېښول امین، پر دویمې زینې چې پښه مبارکه کښېښول امین، پر دریمې زینې چې پښه مبارک کښېښول امین. صحابو عرض وکړي چې یا رسول الله دا څنګه ترتیب دی؟ نبی کریم علیه السلام جواب ورکړي چې اوس او جبریل امین تشریف راوړي او 3 شراوې وکړې لما امین پر ووایه. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليه. هغه کس دې سپیره سي، هغه کس ناکامه دی چې زما نوم د ده په مخ کې راغی او د پر ما درود شریف ونه ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل علماو لیکلي دي چې په مجلس کې د نبی کریم علیه السلام نوم راغی، یو ځل درود شریف ویل واجب دی، بار بار درود شریف مستحب دی، بیا نه فرض نه واجب دی. نو د درود بخیلي باید ونیسي. جبریل امین شرا کوي ما امین پر ویل. دوم کس رغم انف رجل، بل هغه کس دی چې د روژې مبارکې میاشت باندې راله او د روژې مبارکې میاشت ووتل، لیکن ده په دې روژه کې داسې اعمال د الله په حضور کې پیش نه کړل چې دی خپل ګناهونه په معاف کړي. داسې کس تباه و برباد دی. استغفار حدیث شریف کې راځي، نبی کریم علیه السلام فرمایي 2 شان تاسې عملي کړي، علیکم بلا اله الا الله و استغفار. د دغه 2 کلمو ورد ډېر کوئ، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. دا د استغفار میاشت. دریم کس چې نبی کریم علیه السلام امین پر وایه، د هغه کس دی چې مور و پلار یې دواړه په سپین ږیرتوب کې پیدا کړل، دی ژوندی دی، د ده په ژوند کې مور و پلار سپین ږیرتوب ته ورسېدل، یا په مور و پلار کې یو سپین ږیرتوب و سپین سرتوب ته ورسېدی، خو دی خدمت ونه کړي، د هغو په خدمت کې ځان جنت ته داخل نه کړي، داسې قسم تباه و برباد دی. دغسې شي د استغفار میاشت ده. څونه چې وس طاقت کېږي وخت په پالتو شیانو ضایع نه شي. شیطان په کمین کې ناست دی، کوشش دا کوي چې موږ ډاکټر کړي. نو دا د استغفار میاشت ده. استغفار باید ډېر